هیواد کې د روان وضعیت په تړاو د افغان سیاستوالو اندېښنې زلمي خلیلزاد له جنرال دوستم څخه د اعتراضونو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. بیانات معاون صاحب اول رئیس جمهور افغانستان بود، همین بود که مردم افغانستان و ملت دیگه خسته شدن و نمیخواین که کسان یا افراد یا تیم یا گروه با آرای تقلبی سرنوشت ملت را اداره کنند. د عبدالله لخوا د جوزجان لپاره د والي معرفي کېدل د ثبات او همګرۍ ټاکنیزه ډله وایي ډېر ژر د مرکزي واحدونو د تسخیر بهیر پیلېږي. تقرر محترم مولوی عبدالحی عیاد رئیس سرپرست ولایت جوزجان جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. او په ایران کې د کرونا ویروس چټکه خپرېده د یادې پیښې د قربانیانو شمېر اتو او د مثبتو پیښو 43 تنو ته رسېدلی ده. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب 4 او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 23مه نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. زلمي خلیلزاد له عبدالرشید دوستم څخه د اعتراضونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر او جنبش ګوند وایي خلیلزاد له صلاح الدین رباني او ګلبدین حکمتیار سره تر لیدنې وروسته له عبدالرشید دوستم سره کتلي او له هغې غوښتي چې سولې ته د رسېدو په خاطر د یوې مودې لپاره اعتراضونه بند کړي. دوی وایي دوستم د اعتراضونو د پای ته رسېدو په اړه د پرېکړې واک ثبات او همګرۍ ټیم ته ورکړه. په ورته مهال جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې هم له اوسني وضعیته د وتو پر لارو چارو خبرې کړې دي. افغان سیاستوال وایي له دې حالته د وتلو لپاره لاس په کار شوي او زلمي خلیلزاد هم په دې برخه کې تازه هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د روان وضعیت پر وړاندې د خلکو او افغان سیاستوالو اندېښنې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دې وضعیت د حل لپاره هڅې پیل کړي او د ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین رباني او جنرال دوستم په شمول له افغان سیاستوالو سره د وروستي وضعیت په تړاو مجلسونه کړي دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان او جنبش ګوند ویان وایي چې زلمي خلیلزاد له جنرال دوستم سره په مجلس کې له هغه غوښتي څو د سولې په هدف د یوې مودې لپاره روان اعتراضونه پای ته ورسوي. حیاتی که حضور پیدا کرده بودن همین بود که روی چگونگی قناعت دادن مردم به خاطر خاموشیشان تاکید شده یادآور شدن، ولی آنچه که دیدگاه و بیانات معاون صاحب اول رئیس جمهور افغانستان بود همین بود که مردم افغانستان و ملت دیگه خسته شدن و نمیخواین که کسان یا افراد یا تیم یا گروه با آرای تقلبی سرنوشت ملت را اداره کنند. خو د جنرال دوستم ویان وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به له خپلو پلویانو او د ثبات ټیم له مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې تړاو تصمیم ونیسي. بل پلو جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم تازه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د لیدنې پر مهال د روان وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او له اوسني وضعیت نه یې د وتلو پر لارو چارو خبرې ترسره کړي دي. اوس تاسو ګورئ چې دا ناندرۍ روانې دي د سیاسي ټکټونو ترمنځ چې څوک مني څوک یې نه مني. دغه موږ د ابتدا نه د دغې پروسې په هغه باندې موږ خپل ملاحظات درلودل، اما دا هم لاره د حل نه ده. نه به افغانان دا ومني چې په یو ملک چې هغه واحد ملک واحد ملت او هلته بیا موازي حکومتونه جوړ شي، دا هم لاره د حل نه ده. زما په اند باندې ښه لاره دا ده چې ټول مشران سره کینی، ټول ټکټو مشران سره کینی، نور سیاسي احزاب سره کینی او د یو ملي تفاهم د لارې نه موجوده بحران ته د حل لاره پیدا کړي. بهترین کار دا دی چې امریکا چې اوس مخصوصا خلیلزاد صاحب د دنده په غاړه ورته اچول شوی دی چې باید دغه مشکل حل کړي، هر څو نظر کولی شي یو ښه حکومت باندې فکر وکړي، موقت بېطرف حکومت باندې چې دغه کړکېچ په افغانستان کې ختم شي. له دې سره د ثبات او همګرایي ټیم اعتراضیه غونډې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روانې دي.
د ثبات او همکارۍ ټیم د رهبرۍ شورا غړی محمد محقق وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نهایي پایلو اعلان د سولې او انتخاباتو پروسې ته سخته ضربه رسولې. محقق وایي چې طالبان له اشرف غني سره خبرې نه کوي. انتخابات آسیب زد، پروسه دموکراسی را آسیب زد، هم وحدت ملی را تکه پارچه کرد و هم پروسه صلح افغانستان را دچارش کرد. و هیچگاه طالبان با این آدم متقلب در مذاکره ایستاد نمیشه. هیتونسته که ما به غیرت باشیم یا ما مرده باشیم. ما به غیرت هم نیستیم، مرده هم نیستیم. ما به خاطر مصالح وطن سکوت میکنیم. د سولې او ټاکنو روان وضعیت په تړاو د افغان سیاستوالو اندېښنې او له دې وضعیت نه د وتلو هڅې داسې مهال دي چې د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې ټاکل شوې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر غني د تحلیف مراسم ترسره شي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ ثبات او همګرایي ټیم د جوزجان لپاره خپل والي معرفي کړ. عبدالحی حیات چې د عبدالله لخوا د جوزجان د نوي والي په توګه معرفي شوی د جنبش ګوند غړی او جنرال دوستم ته وفادار کس دی. وایي د ولسمشر په توګه د عبدالله له احکامو اطاعت کوي او خپل مسؤلیتونه به په سمه توګه ترسره کړي. د ثبات او همګرایي ټیم د رهبرۍ غړي وایي د عبدالله لخوا د والیانو تر معرفي کېدو وروسته د مرکزي واحدونو د تسخیر بهیر پیلېږي. په همدې حال کې د یادې ډلې سلګونو پلویانو په بدخشان ولایت کې د دې ټیم د بري جشن ونمانځه. د ثبات او همګرۍ ټیم له لوري د سرپل او پنجشیر ولایتونو لپاره د والیانو تر معرفي کېدو وروسته د عبدالله په مشرۍ دغه ټیم د جوزجان لپاره هم خپل نوی والي معرفي کړ. جنرال دوستم ته وفادار کس او د جنبش ګوند مهم غړی مولوي عبدالحی حیات د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا د جوزجان د والي په توګه معرفي شو. د جنبش ګوند ویاند بشیر تینج وایي چې د نویو والیانو د ټاکل کېدو بهیر به دوام ولري. تقرر محترم مولوی عبدالحی حیات باعث سرپرست ولایت جوزجان جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. از بارگاه خداوند متعال موفقیت‌های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان استدعا می‌نمایم. دکتر عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان. په ورته مهال د عبدالله له لوري د جوزجان ولایت لپاره نوی معرفي شوی والي عبدالحی حیات چې د جنبش ګوند غړی او جنرال دوستم ته وفادار کس بلل کیږي وایي چې د ولسمشر په توګه د عبدالله له احکامو اطاعت کوي او خپل مسؤلیتونه به په سمه توګه ترسره کړي. نوموړی وایي چې په دې ولایت کې به نور تغییرات هم رامنځته شي. اظهار سپاس و قدردانی میکنم از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دکتر صاحب عبدالله اس همتی که بسیار مسئولیت خطیر و مسئولیت پس عظیمی دارد در عهده ما گذاشتن به همکاری شما مردم متدین ولایت جوزجان به پیروزی خواهد رسیدیم. لا دې سره په ورته مهال د ثبات او همګرایي ټیم سلګونو پلویانو په بدخشان ولایت کې د یوې سترې غونډې پر مهال په ټاکنو کې د عبدالله د بریا جشن ونمانځه. دوی وایي چې عبدالله د ټاکنو ګټونکی دی او د تازه والیانو له تقرریو یې کلک ملاتړ کوي. الحمدلله که ما رای دادیم امروز برای خود کامیاب شدیم و این جشن میگیریم. تقلبکارا رو به پنجه قانون و ما حکومتی مردمی خود مثل که بزرگامون در بارا اعلان کردن ما اینجا حمایت میکنیم ولو حکومتی خونمون. د ثبات او همګرۍ ټیم د رهبرۍ غړي وایي د پنجشیر جوزجان او سرپل ترڅنګ د ځینو نورو ولایتونو لپاره د خپلو والیانو تر معرفي کولو وروسته د مرکزي واحدونو د تسخیر بهیر پیلېږي. دا اقدامات داسې مهال دي چې په پام کې ده د پنجشنبې په ورځ به ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کړي.
ولسمشر غني غواړي د پنځشنبې په ورځ د فبرورۍ په 28مه نیټه د لوړې مراسم ترسره کړي. ولسمشر غني په یو تازه حکم کې د بهرنیو چارو وزارت، لوی درستیز چارو ادارې او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي. خو شنونکي وایي اوس مهال چې د ټاکنو د پایلو اعلان په کور دننه پراخ غبرګونونه راپارولي او له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون ته ورځې شمیرل کېږي، د ولسمشر لخوا د لوړې مراسم به روان کړکېچ نور هم پیچلی کړي. په داسې حال کې چې د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم په ولایتونو کې تازه ګمارنې پیل کړي او د انتخاباتو د پایلو اعلان په کور دننه پراخ غبرګونونه پارولي، ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. اشرف غني په یو تازه حکم کې د پروان د ولایتي شورا رئیس په مشرۍ و کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې د تحلیف مراسمو لپاره ټول چمتووالی بشپړ کړي. په دې حکم کې بهرنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، لوی درستیز چارو ادارې او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلانو ته سپارښتنه شوې څو د مراسمو لپاره خپل کارونه چټک کړي. د هیواد د ولسمشر لخوا یو کمیسیون ټاکل شوی ده. دغه کمیسیون په راس کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې عمومي رئیس عبدالمتین بیگ ده. دغه کمیسیون به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کوي، جوړوي به یې. تر اوسه پورې دغه کمیسیون هغه خپل ابتدایي لومړنۍ ناستې کړې دي، کمیټې ټاکلې شوې دي، بېلابېلو کمیټو ته دندې سپارل شوې دي. کمیسیون هڅه کوي چې څومره ژر هم کولی شي دغه مراسم په ښه توګه باندې ترسره کړي. خو اوس مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو پر سر په کور دننه انتخاباتي جنجالونه مخ په زیاتېدو دي او سیاسي جریانونو دغه پایلې باطلې بللې، د ولسمشر له لوري د لوړې مراسم به څه ډول پایلې ولري. شنونکي وایي په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د پایلو د اعلان په تړاو اندېښنه ښودلې، د اشرف غني تر مشرۍ لاندې راتلونکی حکومت به نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه هم لازم مشروعیت ونه لري. دوی ډیر خوشاله دي چې په هر کې واوسیږي، ولو تنها ارګم د دوی په واک کې وي، که بل ځای وي که نه وي. قسم اخیستل، لوړه کول، سوله، دا نور هغه خبرې دي چې دوی په فکر کې هم نه دي. دوی فقط په یو فکر کې دي چې که هدایتونه ومنو او سم یې تطبیق کو نو زموږ موجودیت په هر کښې دوامدار شي. دا خلک ډېر احتیاط پکار دی. هر څوک چې غلط قدم پورته کړي دا یو تاریخي مسؤلیت په غاړه اخلي. موږ به د خلکو په ککریو باندې حکومت ونه کړو، موږ به د خلکو خدمتګاران اوسېږو او خلکو ته خدمت وکړو. زه په دې کې د افغانستان د ټولو سیاسونو زما هیله دا ده چې د ډېر ګذشت او تحول له کاروالي. د ولسمشر له لوري د لوړې مراسمو لپاره د ټاکل شوي کمیسیون غړو په خپله لومړنۍ ناسته کې ویلي چې د تحلیف مراسمو د ترسره کېدو لپاره کار په چټکۍ روان دی. په هرات ولایت کې پر 3 کسانو شک ده چې پر کووید-19 یا کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې ولایت کې له کرونا ویروس سره د مبارزې د عامه پوهاوي برخې چارواکو کابل نیوز ته وویل چې تر اوسه په دې ولایت کې د کرونا ویروس رسمي پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 3 کسانو کې د دې ناروغۍ علایم لیدل شوي دي. دوی وایي د دغو کسانو سمپلونه اخیستل شوي او د لا څېړنې لپاره مرکز ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له ایران سره په موقت ډول د ځمکې او هوا لارې تړلې دي. په ایران کې د کرونا وایرس پیښو تر زیاتېدو او د دې ناروغۍ له امله د 8 تنو تر مړینې وروسته افغانستان په ځانګړې توګه هرات ولایت ته د دې وایرس د انتقال اندېښنې زیاتې شوي دي. تازه د هرات ولایت مسؤلانو کابل نیوز ته تایید کړی چې په دې ولایت کې پر 3 کسانو دا شک دی چې پر کرونا وایرس به اخته شوي وي. هرات کې کرونا وایرس سره د مبارزې د عامه پوهاوي برخې مسؤلان وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کرونا وایرس دغه 3 پیښې رسمي نه دي تایید شوي، خو په دې 3 کسانو کې د کرونا وایرس علایم لیدل شوي دي. 3 مریض مشکوک داریم در شفاخانه بستری شدند و کارهای تداوی و تشخیصی از اونا پیش میره و یک تعداد افراد هم از نقطه مرزی که گفته شده بود که به قم ایران سفر داشتند یا از توابع قم به اینجا آمدن اونا رو هم جداسازی کردیم. کارهای تحقیقی بیشتر هنوز جریان داره که آیا تمام از اینا واقعا تماس داشتن با او محافل و اجتماعاتی که مریضی در اونجا دیده شده و یا ای که از مناطق دورتری بودن.
په ورته وخت کې افغان حکومت د هیوادوالو د اندېښنو په ځواب کې ډاډ څرګندوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف جدي تدابیر تر لاس لاندې لري. عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې په افغان جاپان روغتون کې د کرونا وایرس د تشخیص او درملنې یو مرکز پرانیستی او ترڅنګ یې په بلخ او هرات ولایتونو کې 10 بستریز روغتونونه هم فعال کړي دي. په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې د دې روغتون د مسؤلانو په وینا د کرونا ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز پرانیستی چې تر 100 زیات بسترونه او نور اړوند وسایل او تجهیزات لري. نظر به هدایت جناب محترم وزیر سه و تیم رهبری وزارت صحت عامه در قدم اول شفاخانه افغان ژاپن با 100 بستر و ما حتی گفتم که اضافه تر از 100 بستر تا 150 بستر هم حتی ما امکانات داریم میتونیم که اگر خدا نخواسته توقعات پیدا میشه که ما بپذیریم. اما در مجموع برای تمام شفاخانه شهر کابل هدایت داده شده که متوجه از دیگر باشن، آمادگی خود داشته باشن و پرسنلشان در این موارد ترین شدن کاملا که آگاهی کامل وجود داشته باشه، آمادگی خود داشته باشن. حتی ما خود ما اگر شخصا که در شفاخانه افغان ژاپن پرسنل به قدر کافی اگرچه وجود داره، اما باز هم تیم های ریزرفی در دیگر شفاخانه هست که اگر ما ضرورت پیدا کنیم تیم های ریزرفی را میخواهیم و همراه ما کمک میکنیم. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا چې دغلته د کرونا وایرس سره د مبارزې پوره چمتوالی نیول شوی. دا د هغې خونې تصویر دی چې په کرونا مشکوک ناروغان پکې بستر کیږي. دا خونه جلا تشناب او نور د اړتیا وړ ملحقات لري. کله چې د ناروغانو وضعیت وخیم شي بیا دغه 4 کسیز اتاق ته راوړل کیږي. دلته هم د درملنې اړوند تجهیزات او وسایل ځای پر ځای شوي چې د عامه روغتیا وزارت د مسؤلانو په خبره د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د کرونا سره د مبارزې په هدف دغه وسایل د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په کرونا وایرس د اخته کس تشخیص په دغه روغتون کې څنګه کیږي. د دې روغتون مسؤلان وایي چې مشکوک کس د تشخیص له مختلفو مرحلو تیریږي. دې له خاطره چې مونږ یو کس تشخیص کو د اول د مونږ د او پی ډي څنګه ته راځي هغلته مونږ د دې نه یو خلاص تاریخچه اخلو. کله چې مونږ په دې باندې مشکوک شو چې کېدای شي په ویروس باندې دا کس اخته وي یا امکان دی چې دا منتن شوی وي، دا بیا مونږ یو تجرید کوټو ته انتقالوو. کله چې مونږ دوی تجرید کوټې ته انتقال کړ هلته د سمپل اخیستلو مسؤلین دي چې هغوی ته اول ورکول کیږي. مخکې دې نه چې دوی هغه تداوی شروع شي دې نه مونږ یو سمپل اخلو، هغه سمپل لابراتوار ته لیږو، بیا وروسته نور ضروري کارونه چې وي هغه بیا ورته اجرا کوو. د روغتون په بله خونه کې ډاکټرانو او نرسانو ته د کرونا ناروغۍ د تشخیص او تداوی په تړاو روزنیز پروګرام روان دی چې مسؤلان یې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د مبارزې یوه برخه بولي. په ایران کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته هغلته میشتو افغانانو ته افغان سفیر پر دغه وایرس د اخته کېدو د مخنیوي په هدف په یوې ویدیو پیغام کې لارښوونې کړې دي. از شما خواهشمندم این راهنمودها را جدی پنداشته موارد همچون دوری از تجمعات غیر ضروری و حضور در مکانهای عمومی، دست ندادن و روبوسی نکردن، شستشوی مدام دستها و رعایت بهداشت فردی را مراعات نموده و در صورت مشاهده علائم این بیماری مانند تب، سرفه خشک، گلودرد و جاندرد عاجل به مراکزی که از قبل در ولایات معرفی گردیده مراجعه نماید. افغانستان ته د دغه وایرس د ورتلو اندېښنې ځکه ډېرې دي چې افغانان ایران ته زیات تګ راتګ لري. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي دایمي سولې ته رسېدل وخت او کار غواړي. راس ویلسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانانو خپل منځي خبرې په افغانانو پورې اړه لري او واشنګټن له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان ملاتړ کوي. په ورته مهال د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسول اسانه خبره نه ده، خو د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې د سولې هڅې او دغه بهیر په سم لور روان دی. د په وینا په افغانستان کې پوره 19 کاله جګړه شوې، نو له دې امله دا تمه نشي کېدی چې دغه جګړه دې دومره ژر ختمه کړی شي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز باګرام ته د سفر پر مهال افغان چارواکو سره کتلي دي. باګرام پوځي اډې ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز د سفر په تړاو د کابل نیوز تر خبر وروسته د ولسمشر ټاکنو نومان رحمت الله نبیل هم کابل نیوز ته تایید کړه چې باجوه باګرام ته پټ سفر کړی او له افغان چارواکو سره کتلي دي. په ورته مهال د چارو شنونکي وایي ټاکنې ناندریزي شوي او افغان چارواکي د سیمه ییز ملاتړ په لټه کې دي. تیره اونۍ باګرام پوځي اډې ته د افغان سولې په برخه کې د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفر سره هممهاله د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم په پټ سفر راغلی و او افغان چارواکو له نوموړي سره په باګرام هوایي اډه کې لیدلي دي. په دې تړاو د کابل نیوز تر خبر وروسته اوس د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند او د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم کابل نیوز ته تایید کړه چې د پاکستان لوی درستیز باګرام ته په پټ سفر راغلی و. هو، تیره اونۍ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه باګرام پوځي اډې ته په یو پټ سفر راغلی و او له افغان چارواکو سره یې لیدلي دي. باګرام ته د جنرال قمر جاوید باجوه سفر په باب نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د افغانستان مسله کې د کلیدي لوبغاړي پاکستان د پوځ مشر سفر باګرام پوځي اډې ته په څه معنا دی. د چارو شنونکي باور ښیي چې افغان چارواکو د ټاکنو ناندریز کېدو او سولې پروسه کې د وروستیو پرمختګونو ته په پام د سیمې ملاتړ ورخپلولو هلې ځلې پیل کړي دي او شاید افغان چارواکي له اسلام آباد څخه مرسته وغواړي. افغان چارواکي هم دلته خو دولو ممکن نښتي، یو د خپل ځان بقا په خاطر، دوام داسې دلته ټاکنې هم ناندریو سره مخ شوي. زه فکر کوم چې د افغان چارواکو هم هدف همدغه ده چې ځان نه په اصطلاح دفاع وکړي او له هغو نه مرسته وغواړي. تاسو پوهېږئ چې ولسمشر غني د ټاکنو په لومړي سر کې هم له ښاغلي عمران خان نه د ټاکنو په تړاو د امنیت غوښتنه کوي شوی و. اوس هم زه فکر کوم دا تلاشونه به د ټاکنو په اړه باندې وشي. که څه هم باګرام ته د پاکستان لوی درستیز سفر په تړاو ډیر جزئیات په لاس کې نشته دی، خو دا سفر د ټاکنو نهایي پایلو تر اعلان وروسته او د سولې پروسه کې وروستیو پرمختګونو پر اساس مهم بلل کیږي. خو افغان حکومتي مسؤلین په دې تړاو د تماسونو ځوابولو ته حاضر نشول. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایي ځینې کړۍ د سولې خبرو د ناکامولو هڅې کوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي ځینې کړۍ هڅه کوي چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د وسلوالو طالبانو روانې خبرې چې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي ناکامې کړي. نوموړي له الجزیره خبري شبکې سره په خبرې کې ویلي دوی نشي کولی دا خبرې ناکامې کړي ځکه چې وسلوال طالبان واحد دریځ لري او د افغانستان کابو 80% خاوره یې تر ولکې لاندې ده. نوموړي زیاته کړې ټولو نظامي طالبانو ته سپارښتنه شوې چې له امریکا متحده ایالاتونو سره شوې هوکړې ته ژمن اوسي، خو په خبره یې د نورو لخوا د هر ډول تیري ځواب ته هم چمتو دي. د شاهین دغه خبرې داسې مهال دي چې د تاوتریخوالو د کموالي بهیر روان دی او د فبرورۍ په 29 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړي. نړیوال خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست او د هم څو بهرني خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ادعا کوي چې بهرنیو رسنیو د ایران په پارلماني ټاکنو کې له ګډون څخه د خلکو د راګرځولو لپاره پراخې هڅې کړې دي. ویل کېږي چې د ایران د جمعې ورځې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو او ګډون کچه شاوخوا 42 سلنه وه چې د دې هېواد تر اسلامي انقلاب راوروسته تر ټولو ټیټه ده. خامنه‌ای ویلي چې منفي تبلیغات له میاشتو راهیسې روان ول او د ټاکنو په رانږدې کېدو سره په ایران کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری هم ډیر شو. دغه ویروس تر اوسه ایران کې 8 کسان وژلي او 43 مثبت پیښې ثبت کړي شوي. ترکیه، عراق او خلیج څو نورو هیوادونو ایران سره تګ راتګ بند کړی او پاکستان هم په بلوچستان ایالت کې د ایران پولې ته په نږدې کېدو پرتو ښارګوټو کې بیړنی روغتیایي وضعیت اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو 2 ورځني سفر هند ته روان دی. ټاکل شوی هغه د دوشنبې په ورځ احمد آباد کې د هند خپلواکۍ د اتل مهاتما ګاندي د استوګنځي تر کتلو وروسته په دې ښار کې د کرکټ په یو نوي رغول شوي لوبغالي کې 100,000 کسانو ته وینا وکړي. ټرمپ هندي چارواکو او سوداګرو سره تر لیدو او رسمي ناستو وړاندې د تاج محل ماڼۍ لیدو لپاره آګرې ښار ته هم ځي. هند د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر ته ځانګړی چمتووالی نیولی او د هیواد په کچه یې زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارلي دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د سوریې د کړکېچ په اړه خبرې کوي. اردوغان وایي له دغو مشرانو سره یې ټلیفوني خبرې کړي او د مارچ په 5مه به غونډه هم ولري. روانه میاشت د سوریې ادلیب ښار کې په مختلفو پیښو کې 14 ترکي سرتیري وژل شوي دي. انقرې ګواښ کړی د سوریې دولتي ځواکونه په دې وروستیو کې په دې ښار کې له نیولو سیمو په شا او د اوربند توافق ته ژمن پاتې نشي. دوی یې پر وړاندې پوځي ګامونه اخلي. روسیه، ترکیه، جرمني او فرانسه د ترکیې په اړه 4 اړخیزې خبرې پر مخ وړي. او واشنگټن په لیبیا کې پر پوځي حضور غور کوي. ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپیر ښایي سیمې ته د پلان شوي سفر پر مهال د لیبیا له حکومته د غوښتنه مطرح کړي. په ورته مهال پر ټرابلس د واکمن حکومت کورنیو چارو وزیر ویلي که امریکا متحده ایالات ترې اړې وغواړي دوی یې ورکولو ته چمتو دي. لیبیا یو وخت د افریقا تر ټولو بډایه هیواد ګڼل کېده، خو 9 کاله وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د پوځي مداخلې په پایله کې د معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو راهیسې د واک پر سر جګړه کې ښکېل دی. له دې سره سم په همدې ځای خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له تاسې مننه کوم. تر بیا د خدای